खबरा दादा च कुरान के राजी च दा जहन्नम च दे दा अल्लाह तैयार करे दे द काफिरों द पारा नो मुसलमान बसंग जहन्नम तजी पकार दादी च कम सड़े मुसलमानी चागा जहन्नम तलाड़ निशी जका च खुदा उइद्दत लिल काफिरीन दा जहन्नम तैयार द काफिरानो द पारा देनो बिया मुसलमान बवली वर्तज खबरा बिल्कुल सही दा कतासु चरता जेल तलाड़ई नो पदे जेल के चकाए वर्ता हुई और पांसी गाडू ना वर्ता हुई न आगा चकाए और पांसी गाड चे दे आगा खल्क द पारई चे चा बांधे द पांसाए हुक्म शेवई न आगा पदे चको के इंतजार कई और पदे पांसी गाड के इंतजार कई नुदा जईना जेल की जोड़शीवी दे द पारदी च दे के बा आगा कसानु सीगी च कम पांसी के दो वालाई का जेल तलाड़ी नो ओ बे गो रही यो यो जलम खुदा बोझ चे मजाए वाले नागज च दे डेरा तंग कोटाई मां पके यो सोच पे कड़ी दी ना दुमरा तंग जई च दा तस्वुर की च चकाई के मां नो दा जड़ बदी दे खुले न बूटू जी उस्तमा तो है चो पांसाई वाला नो मानो माम पके वक्त रखे पारीपुर की ब्यापदी जेल की जसो कुराने की नो जेल सो पवन चदे अगम उन्नीसी और चकाई के बंद की दागे मतलब दाई च दा चकाई ता द पारा न दा खुद में पके जका बंद करे च ताम अद्दा से उड़ाने ओकड़ो और ज्यादा दे ओकुल का पांसी गार्ड वाला च उड़ाने करे और पांसी गार्ड के प्रो नो लिहाजा पदा कोटा की लगा सजा तातम दर कोल पकार नो जहन्नम तैयार द काफिरों द पारा जरूर दे लेकिन दुनिया की चिकम सड़े अमल द काफिरों इख्तियार की पलारा द काफिरों जी बराए नाम द इस्लाम चगे वही नो दाखलक बा बेजात जहन्नम तैयार काफिरों द पारा दे लेकिन बेतबब मुसलमान हम वर्तजी जका च दलार द काफिरों इख्तियार करे तो सो गोरा दिन ना आजादी दादा मुसलमान शेवा न दा तबशपाड़ सने पाबंद आजाद बने परुन अबला औरज यो डेर लो मुजगुजार रहा था टेलीफोनों को जोश में पर टीवी बांधी और प्रोग्राम उली दो
چې ډېر افسوس راته وشو جینکو پکې داسې او داسې کول او ګډېدې نو ما ورته وی چې عزیزه خبره دا ده چې که هغې ګډېدې نو هغه خو د ظلم تصور کړو او تا چې په کور کې ټي وي ایښی دی او ښځو لوڼو تا ټول دې ګډېدا ته کته ته مسلمان او بزرګ پاتې شوې ته ښه سړی شوې ما ته وایي چې جي لږ څه چلو کوي او جینکۍ پکې ګډې ولې دې کته تا ورته کته ولې کاغه په ګډېدو مجرم بیا خدا سي چل دی چې چرته ډمه ګډېږي په کار دا دی چې مونږ ملیان هم پکې ناست او خلقو ته وایو چې وګوره دا ولې ګډېږي دا ښځه بل ته وایي ګورم ورته زمونږ مالت کې یو ځل ډمه راغلې وه دمه راغلی و نو یو بوډا غوندې سړی و هغه مونږ سره یې جوخ کور نو میدان کې ډمه ګډېده نو دی به راغی کور به سملاستو په دې کې ناګانه چې د دبلې اواز او د ډمې اواز به داسې سوریله غوندې تر غوږه شو ویل به پای خدای دې خونه ورانه که کټ مې چیچي بیا به یې ورمنډه کړه بیا به ورته ناستو بیا به کور ته راغی کټ کې به یې ډډه واچوله چې بیا به یې داسې نری غوندې وال خونه خو دې چوړه شه بیا به یې ورمنډه کړه ورته به کېناست تاسو خیال راغی نو عرض مې دا دی که هغه په ګډېدو مجرمه ده نو زه ورته په کتو مجرم ولې نه یم ولې نه یم قرآن خو یو عملی زنا ده او یو د سترګو زنا ده په سترګو چې نامحرمې ښځې ته ګورې او بیا په نظر د خریدار ورته ګورې دا د سترګو کته د عملی زنا برابر ګناه ده نن د سترګو په زنا کې مونږ ټول مبتلا یو که نه یو ټول ساری او ښځه وه زړه غوندې خو ځان باندې برابر کړی یو شیخ تیر شو زی او ورپسې ګوري مخکې ګوره ګیره دې کلشه ټانګه لاری به دې ووایي زی او ورپسې ګوري نو عرض میں داو عزیزانو چې د سترګو زنا کې مونږ ټول تبایو د غوږونو زنا کې مونږ ټول تبایو زمونږ شپه او ورځ غوږونه که خپل را کرنۍ د پردي کور اوازونه نه اورو په لارو په سړکو باندې د دنیا کنجرتوبونه او ډمتوبونه نه اورو نو چې د چا غوږونه شپه ورځ زناکار وي د چا سترګې شپه ورځ زناکاري وي څوک بالفعل شپه ورځ زناکاري دا عمل د کافرو دی چې دا عمل د کافرو دی نو دا سړی به د کافر په لاره جهنم ته ولې نه ځي تاسو خیال راغی نو عرض میں داو یو بلا سودا ما تا دماغ کے را پریوتے ہے چمونگا خو جہنم کے با سوزو چغے بو علالی گوبا
کباب کیږو به نو مونږ دا وایو چې مونږ له دا سزا ده او مونږ به عمر له تبایو. په دې ځان پوه کوي چې دا ګډوري یا غوا یا میخه یا اوخ یا مرغۍ دا حلال سيزونه چې څومره دي دا مون حلال بیا ته سرمنو باس بیا تیکی تیکی یا پکوڑے باندې کېمکو بیا په اور کېدو بیا پاخکو بیا مونږه خورو نو مونږ کا په اور کباب کېږو جهنم کې نو مونږ خو ګناونه کړی دي دوی څه ګناه کړی دا چې حلالم شي سرمنم تیوزي تیکی تیکیم شي په اور وریتم شي بیا مونږه هم خورو. دا سزا ولی مقرر ده ذکا یو بزرگ وی چی یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا. یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا وہی ذبح بھی کرے ہیں. یہ عجیب رسم دیکھی وہ دا مجیبہ رواج لید چې د قربانۍ په ورځ یو حیوان خدام حیوان دی او زم حیوان انسان او د ګډ او د میخې او د غوا او د اوښ په حیوانیت کې هیڅ فرق نشته دا ټول یو برابر حیوانات نو یہ عجیب رسم دیکھی وی دا مجیب رواج لید کہ بروز عید قربان دلوی اختر پورز وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا یعنی بل حیوان حلال کا تکی تکی کا الٹا بطپی جنت تزی استاسو ہے چې تاسو کې یو زرونی سم او اگر چې د حلالو لټول یې خو یو در کې رونی سم او حلال کم نو زما په تاسو جنت تتل پکار دي ها تاسو چې زمړه کما ما جنت تتل پکار دي کم خوا متل پکار دي دوزخ ته نو تم حیوان چې تا حلال کم نو زه در باندې دوزخ ته دي زما او ګډوره او غوا او میخام حل حیوان دی چې هغه حلال کم نو جنت ته دي پیزا. یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا بل العالم کا الٹا ثوابم والا یو خدا فلسفه باندې ځان پوي کوي چې بل حلال کنو تعالی ثواب ولی ملاو شه دویم دا چې د دې ساروي څه ګناه کړی دا چې حلالم شو سرمنم ته وتا تیکتی کم شو په تبرونو مواله شو اډو کی مات شو او ګناه څه کړی
تاسو خیال را په دې ځان پوي کړئ چې زه دې چې دوزخ ته لاړ شم نو زه دې سوځېدل عذاب ګڼم چې ما ته سزا ملاویږي نو دې سارو څه ګناه کړی دا چې دوی له په دنیا کې سزا ملاویږي چې حلالیږي مو تیکه کېږي مو کېمه کېږي دوی څه ګناه کړی دا مسله پوښتنه وکړئ او مخې جمعې له به بیا پې بحث کوو پوه شوئ پې هغه ورځ یو سړی راغی ویل د وراره ښځې سره نکاح جایز دی نو ما ورته وویل چې د رور ښځې سره نکاح جایز دی چې رور مړ شي نو د هغه ښځه بل رور ته په نکاح کېدل جایز دي جایز دي که ناجایز دي یعنی خپل اورندار په نکاح اغستل لیور ته دا جایز دي نو چې ضرور نږدې دی که وراره نږدې دی نو چې ضرور ښځه رور ته په نکاح اغستل جایز دي نو د وراره ښځه تره ته په نکاح اغستل ولې جایز نه دي ولې وای نه کنه دا وراره زوی کیږي کنه ما ته وای ته مناسب لږ سوچ وکړه ته پوه شوې مال ډېره ښه ده ما ولېږلو دارالعلوم سرحد ته مال مفتی صاحب نه تپوس وکړه کېدی شي زه پوه شوی خو ویل یو ټکی پکې بلم شوی دی د دې جینۍ مور د وراره د ښځې مور وړاندې د تره په نکاح اغستې وه نوړکې مې خیال وکړو دا خبره درېمګړي راته بیا وکړه نوړکې مې خیال وکړو چې دې سړي زه تباه کړی وم اوس به حرامه دې سړي ته ما په نکاح کړی هغه ټکی نه کولو ما ته چې د دې جنۍ مور هم دې سړي په نکاح اغستې وه دا اوس چې د وراره کومه ښځه په نکاح نو درېمګړی راغی ما تل تا خو ورته روا کړه کیسه خو داسې چل شوی او بیړه دې غر که شمال ورپسې منډه کړه دخول الامهات تحریم البنات چې مور سره نکاح کړی لوري ورته روا نه ده دا خلق دی دا قوم دی الله دې امان راکړي افته کې دوه درې ځله د رضا مسئلې نن ستا په ملک کې خویندې رونو ته په نکاح دي خویندې رور ته په نکاح دي یو جنۍ د یو ښځې ته یو هلک سره رودلی دی نو قاضي صاحب ورته ویلي دي چې دا جنۍ په دې هلک نه روا کېږي چې کوم سره یې تی رودلی دی د د بل رور باندې روا کېږي نو دا جنۍ د د بل رور ته په نکاح کړې ده اوس مسله څه ده چې کومه جنۍ د کومې ښځې ته یې وروي د دې ښځې ټول زامن وړاندې وروستو په دې جنۍ حرام او د دې هلک نه سوا بل رور ته دا جنۍ په نکاح شوې ده او دوه بچي تې شوي دي او هغه ورځ هم سره جدا چا ویلیو بیړه دې غرکش ویل زمونږ یو قاضي صاحب دی هغه ویلیو چې تنه مشري یا کشري هغه ته بیا روا په لوی قهر دا ملک اخته دی په هر طرف د مذهب د طرف نه په یو رنګ په قهر اخته دی
د دین د طرف نه په بل رنگ په قهر اخته دی، د حکومت د طرف نه په بل رنگ په قهر اخته دی. نو خې ورځې ان شاء الله د مارخ پکېږي به په پاکستان کې، خې ورځې به نه ګورئ. نن ستا په ملک کې ته وګوره سال جوړ حکومتونه دي. صوبایي حکومت 25 وزیران واغست، 25. پرونه حساب کولو 1,15 لک روپۍ میاش په دې وزیرانو خرچ دی. 1,15 لک روپۍ میاش. اوس وزیر راغی محکمه نشته چې ورکو ولا څه کار به څه کوي. ما پکې یو نری تجویز پرون پیش کړ، محکمه نشته خو دروغه دا ستا ملک شو. 1,65 लाख रुपए ماهانه خرچ، دا بل قهر ستا په صوبه سرحد نازل دی. یو عذاب دی. یو سړی له وزیر راواله روټای ورته وکړه 70,000 روپۍ ولګوه، نو ستا یو کور لبا یو کور لا د 10 لک روپو د سرک اعلان وکړي. یو کور ځکه چې روټای دی ورته کړ. یو حال جوړ دی. پختنے والا نشتا. وہی دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں. پاکستان ننند دلی راجا جوڑ دے، جڑا والا پہ سوک نشتا. خلق چرت کی دی خوشحال جی، ڈیرا خلق جی خوشحال جی. سار راتا خلق رالم آتے ہوئے چیجی دا برافات کے سنیماگانے بندول پکار. ما ورته وی چې زه خو یوازې په بارافات کې د سینما د بندولو په حق کې نه یم، زه خو وایم چې سینما د کال 12 میاشتې بند پکار. وایي په ایمان دې ملک ته د سینما ضرورت شته؟ هغه ورځ د بایسکوپونو مشران ډیپټي کمشنر ته راغلي وو چې زمونږ نرخ کم دی، لږې زیات کا. لعنت پدا سے ملک او پدا سے قوم، نرخم کم دے. دے ملک تا دا سینما ضرورت شتا، دے ملک تا دا وی سی آرونو ضرورت شتا. نن قدم بیارتا دا حکومت ایس پابندی نشتا، ایس پابندی. کسو گڑیگی کد چا خزا تختی، کد چا لور تختی، کد چا زوی ڈم کیگی، کد چا خزا ڈما کیگی، کد چا لور ڈما کیگی اور کچنائی کیگی. دا حکومت دا طرف نہ پہ اس پابندی نشتا. نہ رغا دے چی قدم بیرتا دا وی سیارونو دکانونو بس. تاسو بلگا مودا پسو گوری دا ملک بدا ڈم توب دی پوشی. قسم په خدای دې مونږ به ډمان یو، ډمان فلال یو، ډمان فلال. د چا کور چې دمخانه وي هغه نه خو ډمان ښه دي. ته ماته ووایه چې کوم کور کې شپه ورځ دمې ګډېږي، دا د ډمانو کوري که نه؟ په ټي وي باندې نن سبا شپه ورځ دمې ګډېږي. کله نه چې د دې ښځې حکومت راغلی دی
تاسو وګورئ ما خپل لیدلی نه دي خو خلق راته وایي چې د ټي وي پروګرامونه داسې شوي دي چې الله دې امان راکړي. بس به نور ما وطن درته کښېنئ، هر دفتر کې به هر افسره ښځئ راشئ، ایجوکیشن ډایرکټره ښځه راله، ډایرکټر سکولز ښځه راله. اوس به دومره ګیرو والا ملیان د دنیا ته به هم ورځي، ښځې ته به اسلام علیکم بی بی جی وای دم جمجم عمر دراز بیگم جانی جی بینجی او ور بیرته که بی بی بیگم جانو لبوس ولاړی سره د ګیرو. که ډایرکټر سکولز ښځه راتلی شي، ډایرکټر کالجز هم ښځه راتلی شي، سیکټري کالجز هم ښځه راتلی شي، پرنسپل ښځې دي. اوس دا څومره انګریزي سکولونه چې جوړ دي ښځې پرنسپل، د کالجونو پرنسپلانې به هم وګورئ ښځې به راځي، ځکه چې ښځې اوس لګیا دي چې خورې لا مونږ ته خپل حق نه دی میلاو، خپل حق نه دی میلاو مونږ ته. ښځې په دې ټي وي دا پروګرامونه کوي چې مونږ ته لا حق نه دی میلاو. کورم وران شته چې ورانم شي، نور څه غواړئ؟ مونږ نه خو خاصی ګډان جوړ کړه، اوس مونږ نور څه غواړئ؟ تاسو یې نه مونږ ګزار شیخان میخان د واده په ټیم کې خپلې ښځې وګورئ که نه چې سوزکو کې کېنوئ یا په لارۍ کې نن سهار هم یو لارۍ تېرېده د کلو ښځې پکې ناستې وې، لاسونه یې پړکول او ډولکی ورسره په لارۍ کې غږېده. تاسو داسې نو خوشحالېږئ ما زړې او ځوانې انشاءالله ټولې به په نالت دي که خدای ته منظوره. د زامنو حال بم ګورئ، د لوڼو بم ګورئ، د ښځو بم ګورئ. زمونږ خو ژوند پته نه لګي چې څومره پاتې دی، لږ به یي یا نه به یي، خو دا به درته ووایم چې د ملک حشر به درته وښیم. غلطې فیصلې هم په ملک کې کړي دي، غلطې فیصلې، تاسو به خپل انجام وګورئ. نو عرض مې دا و چې دا دوه مسلې دي چې کومې ما درته وکړې، دې باندې سوچ وکړئ، پوښتنې وکړئ، علماو پسې وګرځئ. نیکانو ته ورنږدې شئ، د نیکانو خلقو په خوا کې هسې ناسته. نن ستا په ملک یو لویه ډله ده راوتی دي چې دا تبلیغ والا چې دي دا خراب خلک دي، او دا بسترې چې ګرځي دا خراب. پیر خو پرېږده چې درې سیره صابون په ځانو مږي او سور سپین غوړ زیاړه او موټی یې وله ورکړې او دعا نه به مې نه وباسي او زه خدای دې کامیاب کو، کور دې وران شو او مې والې. پیران خو په دغې کې خو د جیبونو ګڼ کپان دي. نو لارې د ټولو نه خطا دي. واحده ډله دا ده، واحده ډله چې چا په روس کې روسیان مسلمانان کړي، چا په چین کې چینیان مسلمانان کړي دي، چا په امریکا کې امریکنیان مسلمانان کړي دي، چا په لندن کې انګریزان مسلمانان کړي دي، چا په افریقا کې عیسایان مسلمانان کړي. ډله دا ده. دا د جماعت په کوټړۍ کې ناستو، دا سربې خورواګانې خوړلو، مونځ کول، دا خو هر څوک کولی شي، دا خو زه هم کولی شم، دا خو ته هم کولی شي. حاجي محمد امین صاحب د خدای غریق رحمت کی هغه به وي تسبیح په لاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي، تسبیح په لاس کې
په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي تسبیح پلاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي رحمان بابا وی زکا زاہد زہد کا دیو جنت دا پارا زاہد چاہتا وی ٹول زاہد مانا تقوادار پرہیزگار کوٹا کے ناس خلوت نشین دیتا زاہد وی زکا زاہد زہد کا دیو جنت د پارا سرخندل نشی پور بلد جانانا زکا زاہد زہد کا دیو جنت د پارا سرخندل نشی پور بلد جانا زاہد خود جنت د پارا لگیا دے اللہ 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 چی جنت راکا نا دیار پا ظلفو کہ چی خم رازی پاغی دا سر بازی پا میدان کے لگول داد چاکا داد ابا سعد کارو ابا سعد پا جنگ کے لگیا دے تورا الاس کے دا اور حملہ چکئی د سر بازی لگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورننا واتو پا جنگ کی او پملائے اوٹا پولو ورتوی ارمی یا ابا سعد فداک ابی و امی اے ابا سعدہ اولا دا محمد مور او پلار دیتا نا قربان شي چا ابا سعد شہید شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورغه په مخه ورته لاس وال چې لاس والو نو صحابه ته مخ را واړولو او وی چې صحابه اهتز له عرش الرحمن نن د په مرګ عرشم جاری لګیا دی نو عرض میں داو چې د جنت د پارا زهد او تقوا په کوټنای کې کول دا خاصان کار دی ارڅو کې کولې شي خو سر خندل د یار په وربل او په زلف باندې دا ډېر ګران کار رابعه بصری وی خدا کز جنت غواړم او عبادت دی لکم استاد په خپل ذات قسمی چې مال عمر له جنت را نکي کده دوزخ نه یریګم استاد په خپل ذات قسمی چې عمر له په دوزخ کې واچوا او خدا کز عبادت دی د پاره کوم چې ته زما شي نو ته زما شه کنه نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش دا د جنت لالچ چې قرآن ورکړی دی دا په اعتبار د تبایع او د دنیا سره ورکړی دنیا کې انسانی طبیعت تقاضا دی چې خکور وي او خخزه وي او نوکر وي او چاکر وي خدای وي دا بم وي دا بم وي دا بم وي دا بم وي اصل شی چې دی هغه په جنت کې د خدای لیدل وي او د محمد رسول الله په خوا کې به اوسېدل وي نو تبوی چې دا د ملغلرو نه چا تار وسته دی
او یو د بل د پاسه ټپکیاوي ملغلري وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا أساور من فضة دې نوکرانو با بیا د زرو کنګنې په لاس کې چولی او بچ درته پیش کړي وسقاهم ربهم شرابا طهورا په اغلا سنو به درته ګلاس پیش کړي نن یو بسترې لچ ورشه منډي کې 800 روپے او چي پکې څه وای د کابلیانو لچ کم سامان جوړي بیا هغه ټیکه چاله ملاویږي ای ته خدای مرمیک مال ا ټیکدار ته مې تا خدای په فالج واله ستا خدای اورمیک مات کا امریکای پیسې را لېګلې دي چې دا د کابل ماجر راغلي دي دلته د غریبانو له بسترې په جوړې کوي نو حکومت تعالی ټیکه درکړه اورمیک دې مات شه اورمیک دې مات شه نو تا پکې زاړه ګودړ واچو ګودړ دې پکې واچو هغه تور ګند بلا نه مالو چوخیره ا دې پکې واچول او سپلای دې کړه کابلیا اور میګ دې مات کوړای جوړه پکې شګي واچې پردي کورونه پکرک شي اور میګ دې مات شه کا سرک جوړه دوبو نکاسی دی نه کړی چوب پیراشی ټول سرک وبيوسی اور میګ دې مات شه سره داغه انجینرانو اکسیانانو چې کم تا سره پکې شریک دی او تعالی بلونه پاس کوي الله دې هغه ټول په فالج والی اور میګ مات شه تاسو خدا ملک تباہ او برباد کړو د ملک ټول دولت یو څو کسانو په خېټه کې پریوزي لګیا د بار ملک ټیکداران جی ټی روډ ورشه وګوره د بار ملک ټیکدارانو جوړ کړي دي چې نکاسی ټیک کړي دا تر اوسه خم نه دی وای ډبګرای نه تر بډابېره پاکستانو ټیکدارانو جوړ کړي دي او میګم مات شه نو ورشه سره کوو مونږ په کنزلم ستړي شو په خیروم ستړي شو خدای په دې آسمانی آفت نازل که کوسی جوړی کی هغه وګورئ دې د پاره بے نظیره نه ده پکار دې د پاره حجاج ابن یوسف غونډه پکار اخو خپل خلق مړی لګیا دی خپل کورسای مضبوطوله د پاره دې د پاره سره څنګه پکار دی دا سړک جوړ دی او په 2 میاشتې پس خراب شي رش دا چا پاس کړی دی د ایکسین د خودره بلچا د ایس ډی او د خودره بلچا د اورسیر د خودره بلچا د سپرنټنډنټ انجینیر د خودره دا تاسو پاس کو دلم بل ورکو ویلو ته ټیکادار ویاو د خودره باندې کوي کړه د تیلو بس تیل ورواچو او کړه او خټکاو او دا ټول پکې ورواچو تب بیا وګوره چې یا څوک سړک خراب جوړ کی سردار داود یو ننبئی باندې راغې روټه وتلله یو چټاکای روټه کموا ویل خان دا ستاد پلار ملک دی دا ولی کما ده وې صاحب غلطی شو ده
بچه غلطی بگیر وینیو او لاس او خپې ولا وتړلو په مغه تنور کې ورواچو وای په ایمان چې بل نن بای بیا روټه کم ور دا هوس دي تراله زما په کور راوخته زما عزت ته تباہ کړو زما خزه ته د لاس واچولو زما لور ته د لاس واچولو زه پولیس ته لاړم پولیس چالان کړ مجسټریټ ته لاړ مجسټریټ ویلی جی ولې الکتلې یاره جی بس خلاړم ها زه خیر دی خو بیا داسې لکھیال ولی جی د قانون کې جی د لپاره څه دفه نشته ستا د ملک په تعزیرات پاکستان کې کده چالور دی رونی او د تختول هغه د لپاره پکې دفه نشته تاسو په داسې مبارک ملک اوسئ نو د لپاره پکار دی یو ظالم بادشاہ ظالم چې د سرونو قلاګانې جوړي پار سرک باندې الا بدا ملک ټیکيږي دا ملک په دې نه ټیکيږي چې یو هن جوړ دی او صاحب صوبایي منبر دی او قومي منبر دی هغه ورځ مې یو منبر ته ما لګه دلته وبنيشته ویره چې مونږ هم ډیر کوشش کوو نو دغه څه خیر اورا هغه ویل چاکړې ویل پخپلا کوی ته یو سړی پریوته ویل چاکړې ویل پخپلا ویل یو بلم در پسې زغلا یو بلم در پسې درو غرديږي نو خبرې مونږ پخپلا کړو سو پورې چې د دې ملک نظام د ملک قانون ټیک شوی نه دا د انګريز قانون تر اوسه پورې ستا پاکستان کې د ټول ملکونو خپل قانون جوړ چین تا نرستو آزاد خپل قانون جوړ کو هندو تا سره یو ځای آزاد خپل قانون جوړ کو مونږ تر اوسه پورې د انګريزانو پر کټیو او داغه قانون هم تر اوسه ساتل مونږ قانون نشته انګريز تعالی داسې قانون جوړي چې ته په خاورز وګورې داسې قانون جوړي دیو دیوانی قانون وګوره د انګريزانو په کلونو د خزو خختګونه ولا خرڅ کې او یو دیوانی کیس نه ختميږي فوجداري کیس وګوره په کلونو باندې هاي مجسټریټ دی او سیشن جج دی او هاي کورټ دی او سپریم کورټ دی بیا د هاي کورټ او سپریم کورټ وکیلان نو لبا خزه خرڅه نو بیا بداغي فیس پورا کینو استاد سپریم کورټ پیشي وکړي دا قانون تا انګريز جوړ کړو دا استاد لپاره جوړ کړو تا د پاره جوړ کړي دا تا سره جوخت ملک او سواد پکې د یو والی حکومت او چرته بچ غلا وشو غلا اټول کله به راوړي غل راک سره ضربه د لاس کې ګرجول چادر ته پورته نشو کړي اوس پرانا ورځ ابل ورځ دغه کوارټ روډ باندې بڑا بیره تانه نمخ کې فلاین کوچ درولې ده ډیرو تروان سلور کسه کلاشن کوپ والا ور خطلی دي ډرایور ته وی چې داسې ده شرکېره ته بوتلې ده او په شرکېره کې کلاشن کوپ بیخي ټوله سورلایم شو کولی دي او ډرایور هم کوس کړي او فلاین کوچ هم بوتلې ده او دلځي په مخامخه ککر پر کوي او یو بر درکو ولنه توبم ده بس هغه ټول خپل لخ په سر تور سر را روانو بڑا بیره تانه تراغلی पुलिस केस दर्ज को چې تفتیش جاری ہے تاسو خیال راغی پرونی او مولا راغی موټر را نه کوټه دروازې نه چاپټ کو مال ملازم موټر غم مګاو د ځان غم کوا خدای راستی چې تام په بډه کې دا ملک دی کم ملک چې مړې شوی هغه ملک کې څوک خوشحالي نه کوي کم کور کې چې مړې شوی یا کور کې څوک خوشحالي نه کوي زمون په کور کې روزانه مړی کیږي جنازې پکې پراتی مړی پکې پراتی او مونږ خوشحالي نه کوي نن وګوره دا خدای پیژندل قوم چې دی د
خپل ملک چینی ورکړه بل ملک ته 36 लाख टन चीनी बल मल्क ته ورکړه داغه پرمټ چاله ورکړو او 36 लाख टन चीनी ورکړه کم ملک لا او پا پرمټ کې هغه کم کروڑونه روپایو ګټلې او ستا ملک کې د امریکای چینی در تراوړې ده او پاغه چینو کې سره اچولې اوس بخون لادا کوي چې سره خو خلق فصل تا چي کنه سره پیژنې سره پیژنې نه پیژنې وای تو رګیره مشو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ او سره بخوري نو سره دی وخت کې خلک غنول اچي خوان بلادای چې دار سړی په خېټه کې غني زرغونش او داغه هغه تیغي چې د خلینه ممروزی او کده بل زنه مروته مروتی علاوه یوټیلیټی سٹورونم کولاو کړی دی یوټیلیټی نو په فقیر آباد کې یوټیلیټی سٹورونه کولاو دي او د پیپل جنډې په ولاړې دي نو دې زنه به 500 روچینو پسې زی 60 روپے به پرشکا کې ورکه او الته به 2 روپے درته چینی ارزانه ملایي ای په قلم تندر پریوزه پڅا شرم بمو شرمېږي کنه وای دا د اسلام امراوستو ارزان سٹورونم کولاو کړ یوټیلیټی سٹور دی ولې کولاو کړو د 36 लाख टन چینو پرمټ دی چاله ور کړي کتنن د بل حساب کې والله کتن ته اخلاص شه د حساب نه د اسمان ډېر لوی لوی فرعونیان د زمانه نست و نابود او پایمال کړه ذره ذره کړه چې چرته د واخم پتاونه لګیدا وقتی طور خو به ته مزي وکي د دې به حساب ورکې تنن په بل پسې حساب لګرځي سبب تم حساب ورکې او حساب دی وکړو چا سره دی حساب وکړو ورشیدانن عربونه او کربونه دولت چې ور سره په 15 کالو کې راغلي دي دوی سره حساب وکړي کنه چې دا دي کم ځای نه وروړي پرون د خر نو او نن په یونیورسيټي کې د اتیا لکه او په 1 کروڑ بنگلا غستې دا دي کم ځای نه وروړي دې سره حساب پاکستان حکومت نه کوي حساب ما سره کوي چې باټینګن دی والی ګران خرج کړي الوگان دی والی ګران خرج کړي او مہنگائی پہ کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اور پلانے کی ہی ہے حساب ما سره ورشستا په ایرپورټونو باندې د عرب ملکونو سره زر را تیریږي سره زر الته چې د کسٹم خېټه مالش شي اپراتیر شي او غریب سره عربو ته تللی دی خزو بچو له جامع راغستی دي نو کسٹم انسپکټرانی ونیسی نو کینی ورته لیست جوړ کی ورکه جی په 3000 کسٹم ورکه په 4000 کسٹم تاسو خدای تباہ او برباد کا د سیټابید سرزر پلانچونو کې راځي په سمندر کې پاغه کسٹم نه لګي غریب چې کفن راوړې دی پاغه دی کسٹم لګو داس مونږ ملک او ډېر خمل خدای دې نور پام په بدو کې دې قوم ایو سره او دوه خزي وي یوې پسې تبر راواغستو ویلورېګه کې مقوم نو بل خزي आवाज کو چې یا الله وਹੀ خو پتیروي ورته پام مکي مطلب دا چې پتیروي هوا چې بن مې د چخلاصې وش
نو زویم چې یا الله د دې حکومت په تیرو پام کې یوټیلیټی نه چې د مسور تال پسې دا قوم ړوند شي، دالو پسې چینو پسې ړوند شي، غوښې پسې ړوند شي، الا به ماله مزه راکړي. تاسو دین پرېښی دی، اسلام مو پرېښی دی، خدای او رسول هم پرېښي. خدای تاسو پرېښي چې خدای پرېښي نو د ځان تماشې به وکړي. لږ موده کې به درته وښیم، کال دوه کې که تاسو په هر شي پسې در په در خاورې په سرونه ګرځېدئ نو دا ګیره بني. تر څو پورې چې خدای ته راجع شوي نه یئ او د خدای نم د خپلو کړو ګناهونو معافیانې دي، دنیا کې به داسې پریشان یئ او د مرګ نه رستو بم جهنم ځئ. هغه جهنم چې سر بم پې پروتي چې تبار وتی نشي. نو عزیزانو عرض مې داو چې د خپلو ګریوانونو کې سوچ وکړئ، فکر وکړئ. مونږ غله یو، غله. نو د غل انجام به څه وي؟ د غل انجام به څه وي؟ هر سړی په خپل رنگ کې غل دی. دلته یو سړی دی، لوی جایداد دی، ماله فیصله راوړه چې میراث دی او دا دی، مال دومره دی د خویندو کیږي، دومره دی د رونو کیږي، دومره. ما دل چې خویندې پکې چا راوستي دي او داسې بوډا دی چې کورم ورپسې وران دی. دا بوډاګان دا موسی علیہ السلام قوم چې عذاب پې راغی نو ځوانان بیزوګان شوي او دا سپینګري پکې د خنزیر په شکل. نو یقین مې راغی چې خدایه تا چې څه کې ډېر ښه دا سپینګري دې ځکه خنزیران کړي چې داسې وکړ. خویندې ویل پکې لا چا راوستي. نو مال دا ستا د پلار مال نه دی؟ ویل دی ویل هغه په رواج کې مړ دی. دا اندازه قرآن وی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. چې د الک برخه روپۍ وي نو د جنۍ به اتانی وي. اتانی د خور حق دی او روپۍ د رور حق دی. نن ستا ملک لوڼو لا خویندو لا میراث ورکوي دا پښتانه. پښتون اول خو پښتون شته نه، دا خو ټول دغه شي نه دي. دا په لارو کې چې ډولکۍ خېجولې ورته ګډېږي، پښتانه دغه شي نه دي. یا اوس په 11 تاریخ زمونږ د ملک محترمه بې نظیره را روانه ده، هغې دپاره به صاحبه د ملیشې ډانس کیږي په شامی روډ باندې چې کوم سټیډیم جوړ دی. نو هغې له د اوس نه ریلسل شروع دی. هغه ملیشې والا ټریننګ ورته کوي چې هغه وخت کې د هغې په مخ کې په دې ګډا کې چېرته خطا نه شو چې تیر نه وځو چېرته. نو جنۍ به راځي او ستا د ملک غټ غټ پښتانه به ورته ګډېږي. نو پښتون ګډېدونکی قوم دی. د بار ملک ته چې لیډران بادشاهان لاړ شي ای د خپل ملک مصنوعات ورته ښیي، کارخانې ورته ښیي، د ترقۍ سامان ورته ښیي، وسلې ورته ښیي. زمونږ صوبه سرحد ته چې د بل ملک بادشاه یا د خپل ملک بادشاه راشي مونږ ورته خټک ډانس پیش کړو، ورته یو ښیو چې زمونږ د ملک ټول دغسې ډمان. زه وروره خلاصېدم نشته پوه شوې، په ارام چرته کښېنې. زه وایم چې دې ټونګو والو لم مه راځئ، قسم په خدای که څه ترې جوړ
دغه بزرگ می چې هغه ورځ د 100 روپو په لوټ کې لیدلې زما خو چې راته په دیوال کې نه وېز غلې په یقین مې نه راځي. الله دې امان راکړي. اوس ویم چې چرته وی ګورم راضی کما چې بس غلطی در نشي او توبه او باسا او ما نه پټیګم کور نم داسې ټیموزي چې ما خدای دې فضل وکي او د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا کله خدای مهرباني وشو خو ډیره خلا او کني د عقل نه بار دا واخر دعوانا